حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى إلى آخر الآية صدق الله العظيم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پی ټی وی شیشې د اړخ نه د حی علی الفلاح په پروګرام کې یو ځل بیا زه مولانا فیض محمد جنیدی تاسو ته مخاطب یم. ګرانو کتونکو د حی علی الفلاح په پروګرام کې مونږ تاسو ته ښکلې شان او بهترین موضوع راوړې ده چې هغه د محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم ښکلا بیانول دي. ګرانو کتونکو یقینا چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم الله کریم جل جلاله په هر یو صفت باندې با کمال پیدا کړو او محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته الله جل جلاله حسن او صورت ډیر ښکلی او بهترین صورت الله جل جلاله ورکړو. یقینا چې محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم الله جل جلاله دومره ښکلی پیدا کړو چې الله جل جلاله خپله په قرآن عظیم شان کې د محبوب علیه الصلاة والسلام په چهره اقدس او چهره والضحا باندې قسم خوري چې والضحا واللیل اذا سجا. والضحا قسم دی وي زما په هغه مخ هغه ښایسته او ښکلی چهره اقدس مبارک د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې واللیل اذا سجا او کله چې د محبوب علیه الصلاة والسلام په مخ مبارک باندې دغه تورې زلفې راخوري شي نو الله کریم جل جلاله د محبوب علیه الصلاة والسلام په هغه ښکلا باندې د محبوب علیه السلام په حسن او جمال باندې الله جل جلاله خپل قسم خوري او فرمایي چې ما د قسم وي په چهره والضحا د محبوب علیه الصلاة والسلام باندې او زما د قسم وي په هغه تورو واللیل و زلفانو باندې چې کله د محبوب علیه الصلاة والسلام په مخ مبارک باندې راخوري شي. نو یقینا چې الله کریم جل جلاله محبوب علیه الصلاة والسلام ډیر ښکلی پیدا کړو او ډیر یو بې انتها او بې حده حسن او جمال الله جل جلاله محبوب علیه الصلاة والسلام ته ورکړی و او محبوب علیه الصلاة والسلام دومره ښکلی و چې حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه چې کوم اشعار ویلی دي یعنی د صحابي او د محبوب علیه الصلاة والسلام سره هغه خپل اظهار محبت کوي او د محبوب علیه الصلاة والسلام هغه ښکلا په خپلو اشعارو کې بیانوي او یو عجیبه شانتې رنګ یې ورکړی دی او فرمایي چې و احسن منک لم تر قط عیني وی دستان ډیر زیات حسین او جمیل زما سترګو نه دی لیدلی و اجمل منک لم تلد النساء او چرته داسې ښځې نشته دی چې هغوی لکه د ستا په شانتې د ښایسته ښکلا والا او د حسن و صورت والا او د جمال والا بچې وزیږوي. خلقت مبرأ من کل عیب او ته د هر یو عیب او د نقص نه داسې ښکلی پیدا شوی مبرأ پیدا شوی کأنک قد خلقت کما تشاء گویا کې تا په خپله دا خپل پیدایش چې څنګه غوښتو هغه شانتې پیدا شوي. یعنی هر انسان هغه دا تمنا لري چې کاش زه د ده غوندې ښایسته وې زه د ده غوندې ښایسته وې یا کله کله دې آینې ته ودرېږي او دې ځان سره دا سوچ او فکر کوي چې کاش زما دا سترګې نری وې یا زما دا سترګو کې دا توروالی چې کوم ګاټی دی دا تک تور وې او دا سپینوالی چې پکې دی او دا ښه تک سپین وې چې زما دا سترګې د لرې نه ښه ښایسته تکې تورې ښکاره کېدی او زما روزې دې ښایسته وې زما پوزه دې ښایسته وې زما خوله زما اننګي زما تندې دا دې ښکلې جوړ شوې وې زما لاسونه زما خپې زما وجود او زما جسم زما تګ هغه ښکلی وې او بهترین وې او داسې وې او داسې وې او داسې وې. خو لیکن محبوب علیه الصلاة والسلام ته حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه یو عجیبه شانتې شعر وایي او بیا محبوب علیه الصلاة والسلام هغه صورت په یو عجیبه انداز کې بیانوي چې فرمایي چې نه خو ستا غوندې حسین او جمیل چرته زما سترګو لیدلی دی او نه چرته کې یوې ښځې داسې ښکلی حسین او جمیل لکه د ستا په شانتې هغه زیږولی وي.
او ته د هر یو نقص نه داسې ښکلی او داسې بالاتر پیدا شوی لکه چې دا ښایست تا په خپله ځان له خوښ کړی وي او ته پیدا شوی. نو یقینا چې محبوب علیه الصلاة والسلام په الله جل جلاله باندې دومره ګران و چې محبوب علیه الصلاة والسلام یې د هر نقص نه د هر عیب نه هغه ښکلی پیدا کو او محبوب علیه الصلاة والسلام له دومره حسن و جمال ورکه چې هر یو انسان چې څنګه تمنا د ښایست لري نو حسن ابن ثابت رضی الله عنه فرمایي وایي گویا که ته هغه شانتې پیدا شوی دا ښایست آیا تا په خپله خوښ کړی دی او که الله درله درکړی دی نو دا ښکلی ښایست الله جل جلاله محبوب علیه الصلاة والسلام ته په خپله باندې ورکړی دی چې داسې ښایست او د جمال والا نه به چېرته کې بیا پیدا شي او نه به بیا چېرته کې یو ښځه هغه دغه د محبوب علیه الصلاة والسلام نه ښایسته او حسین او جمیل یو بچی چېرته کې وزیږوي. نو د دې وجې نه حضرت علي کرم الله وجهه مبارک فرمایي وی لم اره قبله ولا بعده مثله وی محبوب علیه الصلاة والسلام دومره ښایسته و چې نه مې د محبوب علیه الصلاة والسلام نه مخکې چېرته یو ښایسته شخصیت لیدلی او نه به ورپسې رستو د محبوب علیه الصلاة والسلام نه پس زه یو داسې ښکلی او حسین او جمیل شخصیت ووینم لکه څنګه چې محبوب علیه الصلاة والسلام حسین او جمیل دی. نو ګورئ دې احادیثو مبارکو کې چې د محبوب علیه الصلاة والسلام دا ښکلا ذکر شوي ده او حسن و جمال ذکر شوی دی نو یقینا که چېرته کې یو شخص ووایي چې زه هغه ذات سره مینه کول غواړم چې هغه د ټولو نه ښایسته نو بیا ولې موږ له پکار نه دي چې موږ د محبوب علیه الصلاة والسلام سره بې کچه مینه وکړو زیاته مینه ورسره وکړو ځکه چې محبوب علیه الصلاة والسلام الله جل جلاله د تمام مخلوقاتو نه ښکلی او حسین او جمیل پیدا کړی دی. د حضرت هند ابن ابي هاله رضی الله تعالی عنه مبارک حدیث دی د محبوب علیه الصلاة والسلام د چهره اقدس مبارک یو خپل اظهار خیال کړی دی. هر صحابي چې به محبوب علیه الصلاة والسلام ولیدو نو په زړه کې چې به کم اظهار راغو هغه به بیا په خپلو الفاظو کې بیانولو او په زړه کې چې به څومره تعجب کې شو او څومره به حیران شو نو هغه به په خپلو الفاظو کې بهر په خولې باندې ادا کړل. نو حضرت هند ابن ابي هاله رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي د محبوب علیه الصلاة والسلام دومره او دا مخ مبارک دومره ښایسته چې یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلة البدر وایي د محبوب علیه الصلاة والسلام دا چهره اقدس مبارک به داسې پړکېدو لکه څنګه چې د څوارلسمې د شپې سپوږمۍ پړکېږي. نو یعنی د سپوږمۍ چې څومره پړکېږي د څوارلسمې په شپه باندې او په څوارلسمې شپه باندې پنځلسمې شپې باندې دا سپوږمۍ چې وي دا پوره وي او دا یو عجیبه شانتې رڼا کوي ټوله ځمکه یې رڼا کړې وي. وایي محبوب علیه الصلاة والسلام به دغه شانتې ښکلی دا مخ مبارک به پړکېدو لکه څنګه چې سپوږمۍ پړکېږي. همیشه صحابه کرامو د محبوب علیه الصلاة والسلام د نور او د سپوږمۍ مثال ورکړی دی چې د محبوب علیه الصلاة والسلام دا مخ مبارک به داسې ځلیدو لکه چې څنګه دا نور ځلیږي لکه څنګه چې سپوږمۍ ځلیږي. او کله چې دوی مبارک د حلیمه رضی الله تعالی عنها مبارک په کور کې ماشوم او د هغه وخت د زمانه د رضاعت وه د پیو د رودلو وه وایي محبوب علیه الصلاة والسلام دا مخ مبارک به دومره رڼا کوله چې حلیمه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي وایي چې زما په کور کې به چراغ بلیدو ته حاجت نه رتلو ولی د محبوب علیه الصلاة والسلام مخ مبارک نه به یو عجیبه شانتې روشنایانې ختې د محبوب علیه الصلاة والسلام د مخ مبارک نه به یو عجیبه شان نور او رڼاګانې راوتلې. د دې وجې نه یو ورځې د حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها مبارک مخې ته د حضرت یوسف علیه السلام د حسن تذکرې وشوې چې حضرت یوسف علیه السلام الله جل جلاله ډیر حسین او جمیل پیدا کړو او ما حضرت یوسف علیه السلام له الله یو عجیبه جمال او ښایست او ښکلا ورکړې وه. وایي کله چې حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکې ته د دې حضرت یوسف علیه السلام د حسن تذکره وشوه نو وایي دې مبارکې وفرمیل لوامي زلیخا لو رأین جبینه لأثرن بالقطع القلوب علی الایدی
وایي که چېرته کې د زلیخې چې کومې ملګري وي وایي که چېرته هغې د محبوب علیه الصلاة والسلام صرف اننګې مبارکې لیدلی وې وایي لاثرن بالقطع بالقلوب علی الایدي نو هغوی به د لاسونو په ځای باندې خپل زړونه کټ کړی وی یعنی هر یو صحابي هر بیبي که هغه مذکري که مؤنثو هغوی ټولو چې د محبوب علیه الصلاة والسلام جمال یو ځل لیدلی دی نو هغوی بیا ټول د خپل زړونه په محبوب علیه الصلاة والسلام باندې قربان کړو هغه د فارسی یو شاعر دی وی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب وی چې د یوسف علیه السلام په حسن باندې د مصر خلق چې هغوی خپلې ګوتې کټ کړي خو لیکن د ستا په نوم باندې خلق سرونه قربانوي نو یقینا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک چې هغوی اراده دا کړې وه چې زه نن محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره جنګ کومه ورځمه خو لیکن چې کله جمال مصطفی ولیدو کله چې جمال محمدي صلی الله علیه و آله وسلم ولیدلو نو بیا د خپل سرونه د محبوب علیه الصلاة والسلام نه قربانول بیا په خورو کې لغړېدو محبوب علیه الصلاة والسلام ته ولې د محبوب علیه الصلاة والسلام چهره اقدس الله جل جلاله داسې جوړه کړې وه چې چا به هم ورته وکتل نو هغه د خولې نه به ناګهاني دا الفاظ ووتل چې دا هغه مخ دی چې هغه رښتونی مخ دی د نبوت والا مخ دی او دا مخ چېرته کې دروغجنه نشي کېدی نو یقینا چې دومره هغه شعرا هغوی راجمع شوي دي او همیشه د محبوب علیه الصلاة والسلام صفتونه بیانوي خو لیکن د محبوب علیه الصلاة والسلام په هغه حسن او جمال باندې د هغوی شاعري هغه نه ختمیږي د محبوب علیه الصلاة والسلام په حسن او جمال باندې کتابونه ډک شول خو لیکن د محبوب علیه السلام حسن او جمال نه ختمیږي او محبوب علیه الصلاة والسلام د دې حسن او جمال مثال چې به کلم صحابه کرامو ورکولو نو هغه به د نور او د سپوږمۍ سره ورکولو هغه به یو بهترین څیز سره ورکولو د جابر ابن سموره رضی الله تعالی عنه او د براء رضی الله تعالی عنه نه د دوی نه ډېر کرتې پوښتنې شوي دي خو دوی مبارکو چې کلم جواب ورکړی دی نو عجیبه او ناشنا جواب یې ورکړی دوی مبارک یو ورځې یعنی د جابر ابن سموره رضی الله تعالی عنه یو ورځې د محبوب علیه الصلاة والسلام تذکره کوله همدغه رنګې براء رضی الله تعالی عنه هم یو ورځې د محبوب علیه الصلاة والسلام د حسن او جمال تذکره کوله نو په دې محفل کې چا پوښتنه ترېنه وکړله چې آیا د محبوب علیه الصلاة والسلام دا حسن او جمال چې دومره ښایسته و نو لکه څنګه چې توره پړه کېږي آیا دغه شانتې د محبوب علیه الصلاة والسلام مخ نو براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه چې ورله جواب ورکړی دی او سموره جابر ابن سموره رضی الله تعالی عنه چې کوم جواب ورکړی دی نو هغوی مبارک ورته فرمایي وایي چې نه د محبوب علیه الصلاة والسلام مخ مبارک په شانته د نور او د سپوږمۍ په شانتې ولې ځکه چې د تورې مثال مه ورکوه د محبوب علیه الصلاة والسلام د مخ مبارک سره د محبوب علیه الصلاة والسلام مخ مبارک په هغې کې نورانیتو او په توره کې چې کوم دی خپل سپینوالی دی د محبوب علیه الصلاة والسلام ذات مبارک اخلاقو نه ډکو اخلاق کمال ته رسولي محبوب علیه الصلاة والسلام خو ډېر یو بهترین شخصیت او د تورې مثال خلک هغه ځای کې ورکوي چې هلته کې جنګ کیږي نو محبوب علیه الصلاة والسلام ذات خو داسې نو ته د تورې مثال مه ورکوه ته بلکې مثال د نور او د سپوږمۍ ورکوه یو شاعر وایي چې یا رسول الله تا د چا سره تشبیه کړم د ګل سره ازغي دي او د سپوږمۍ په مخ داغونه دي نو یقینا چې محبوب علیه الصلاة والسلام دومره حسین او جمیل او دومره ښکلی الله جل جلاله پیدا کړی دی که د محبوب علیه الصلاة والسلام مخ مبارک ته وکتلی شي او چرته کې سپوږمۍ ته وکتلی شي نو د سپوږمۍ په مخ باندې هو داغونه ښکاري د ګل سره ازغي دي او چې محبوب علیه الصلاة والسلام سیرت کله ته وګورې د محبوب علیه الصلاة والسلام کردار وګورې نو تا ته به پکې داسې ځای رانشي چې هلته کې به ازغي وي تا ته به پکې داسې ځای رانشي چې هلته کې به تریخوالی وي همیشه د محبوب علیه الصلاة والسلام کردار که وګورئ او د محبوب علیه السلام شخصیت چې وګورئ نو هغې کې به تاسو ته چېرته کې تریخوالی راښکاره نه شي همیشه محبوب علیه الصلاة والسلام
خوش طبیعتی محبوب علیه السلام همیشه خوش اخلاقی د هر چا سره کړې ده، د غریب سره کړې ده، د مالدار سره کړې ده، د عام انسان سره کړې ده، تر دې پورې چې غلامانو سره هم محبوب علیه السلام روټۍ خوړلې ده. جابر ابن سموره رضی الله عنه فرمایي وایي یو ورځ محبوب علیه السلام تور لباس اچولی و چې په سور تار ګنډلی شوی و. وایي کله به مې د 14مې شپه وه او سپوږمۍ ته به مې کتل او کله به مې د محبوب علیه السلام چهره والضحا ته کتل. وایي په دې کې جنجال کې پرېوتم چې اوس څنګه فیصله وکړمه چې دا سپوږمۍ ښایسته ده او که محبوب علیه السلام ښایسته دی. وایي اچانک زما د خولې نه ناګهانه دا الفاظ ووتل فاذا هو عندي احسن من القمر. وایي زما په نیز باندې خو محبوب علیه السلام دا د سپوږمۍ نه هم ډېر زیات ښکلی او حسین او جمیل دی. نو ګرانو کتونکو موږ له پکار دی چې موږ د داسې شخصیت سره مینه محبت وساتو چې هغه په تمام عالم کې الله جل جلاله ډېر حسین او جمیل پیدا کړی دی. الله کریم جل جلاله دې موږ او تاسو د محبوب علیه السلام اتباع نصیب کی. تر بل پروګرام پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.